سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانان ورونو ډېر د درناک د غم او د شرم خبره ده زموږ او ستاسې افغانانو پښتنو ورونو ته چې زموږ او ستاسې هغه ورور هغه زوی چې په وطن کې ورته موږ په ګروۍ پیسې پیدا کړو، په وطن کې ورته موږ په قرض پور پیسې پیدا کړو، په وطن کې پردۍ لارۍ خرڅه کړو او پیسې وله پیدا کړو، او دا زوی ملته داسې لاپې کوي چې زه لندن او زه اروپا ته ورسېدم نو زه به تا ته وروره دنیا ګلي ګلزار کوم او تا ته به دلته بلډینګونه اچوم، تا ته به د میاشتې 1 لک 1.5 لک افغانۍ رالېږم. خو هغه هلک هغه ځوان دلته چې اروپا ته راشي په ټیک ټاک او په فیسبوکونو باندې یو بل ته بیا اختارونه ورکوي او اخر اختار په دې بدل شي چې د هغه په مرګ باندې تمام شي. دلته یې ما دا کس لګولې دا زموږ استاد یو افغان چې په بلجیم کې ژوند کوو په ټیک ټاک سره وران شوی په چاقوی والی دی او داسې مهربانه مړ دی. د ده په عامل سره موږ غمرازي کې شامل یو. خو زه په فیسبوک یا په ټیک ټاک ټولو ځوانانو ته وایم که د مشر په نظر راته ګوري، که د ماما په نظر، که د تره په نظر، که د کاکا په نظر، که د یو عام افغان په نظر، که د یو عام انسان په نظر، لاس ته نیسمه چې دا 15مه روژه ده، روژې میاشت ده، خدای ته وګورئ دې ګروپ بازۍ نه تېر شئ. موږ د افغانستان غم وکړو که ستاسې غم وکړو چې تاسې راله اوس په ټیک ټاک کې حکومتونه جوړ کړه چې دا د ننګرهار حکومت دی، دا د لغمان حکومت دی، دا د سید مهربانه د خوست حکومت دی، دا د پنجشیر حکومت دی، دا د قندهار حکومت دی. موږ د هغې حکومتونو غم وکړو، ستاسې غم وکړو. تاسې چې راتلئ هغه وطن نه تاسې کمې وعدې کړې وې خپل فامیل سره، ولې تاسې خپله مزدوري نه کوئ؟ ولې په دې ټیک ټاکونو باندې یو بل سره مور خور یادوئ؟ تاسې هغه وخت چې خړکۍ مور هم پرېښوده او خړکی پلار هم پرېښودو دلته چیش دپاره راغلي یاستئ؟ ستاسې دا حالت چې زه ګورم موږ پورې به پنجابي هم خاندي، موږ پورې به فرانسوي هم خاندي، موږ پورې به انګریز هم خاندي، موږ پورې به بلجمي هم خاندي. نالت به وي چې افغانانو په تاسې دې نالت شي. آیا دا ما چې نومونه واغسته دې کې یو ملک والا دا کار کوي چې دا موږ هم کار کوو؟ ولې تاسې نه خپله غریبي ده؟ ولې مزدوري نه کوئ؟ دلته چې تاسې راغلي یاستئ تاسې صرف د دې لپاره راغلي یاستئ چې مهربانه عکسونه به وباسئ او په ټیک ټاک باندې به دغه کوئ، بیا هم لمبر بند وي وروره مور او پلار نه ورسره تماس هم نه نیسئ. دا اوس چې تاسې سره خبرې کوم په خدای یقین وکړئ چې زما دا ولي خوږي دومره ستړی منن روژې میاشته والله کې درته دروغ وایم. دلته ما 15 روپۍ باندې کار کړی، 12 ساعته کار ما 15 دغه کړی پونډه باندې. په موټر کې به تلم 2.5 ساعته یو طرف نه 2.5 ساعته بل طرف نه مزلو، خو ما بل چاته لاس نه دی نیولی. ما په دې خپلو لاسونو ګټلې ده، په دې خپلو لاسونو. ته یقین وکړه چې زه به دلته د ښار ته تلمه، ښار ته په بس کې به 10 منټه مزلو، همداسې به 40 منټه مزلو، ما به دا یو پونډه یو یورو به مې حسابوله چې هلته پې زما یو 15 ډوډۍ کېږي د کور. ولې تاسې نه خپله غریبي ده؟ افغانان ورونو ولې تاسې داسې شوئ؟ ځوانانو تاسې ولې داسې شوئ؟ ولې داسې موږ ذلیله کوئ؟ ولې داسې د دې وطن غم د سره نشته، د خپل فامیل غم د سره نشته؟ بس دی موږ ډېر اورېدلي کړی خلک یو په دې لاره باندې چې راځو موږ د خپل ژوند هم په لاس کې نیولی. دلته 98% 99% خلک د فقر نه، د بېامنۍ نه، د دغه شیونو نه راځي چې زما زوی یا پلار یا کاکا یا بل دلته چې راشي ولته وطن ته لاړ شي او یو 2 روپۍ ورته ولیږي او د وطن کې د خلکو ژوند سم شي. مګر تاسې دلته راشئ، تاسې دلته ګروپ بازي شروع کړې ده. دا کوم انسانیت دی؟ دا کومه پښتو ده؟ که موږ چې د 15 واړه وخته مونږ قایم کړو ته یقین وکړئ که تاسې یو کار وکئ په دغه سټایلونو او په دغه شیونو باندې تاسې ښه نه ښکارئ، په دغه د خپلو جامو نه قربان شمه، داسې نه یم چې تاسې دریشي ما اغوندئ. خو دا کار نور مه کوئ. بس دا موږ سره نه ښایي، دا زموږ افغانیت سره، زموږ پښتو سره، زموږ اسلامیت سره دنیا را پورې خاندي. تاسې ټولو ته دا کومه چې بس پرون نابله په سربیا کې دا کار وشو، په ترکي کې وشو، په بل ځای کې وشو، په بلجیم کې وشو، اوس به موږ د دې غمونه کوو. نور بس افغانانو د خدای په لحاظ باندې د دې خپل فامیلونو غم هم وکئ. دلته چې هر یو افغان کار وکړي او 1.5 یورو خو د میاشتې ګټي، په 1.5 یورو باندې ستا د څومره فامیل ساتل کېږي؟ که 1500 یورو ته ولېږي ستا د فامیل ژوند هلته بدلېږي.
مګر همدلته لوس همداسې ګرځي او لوس خپې دې نیولي دي او صحیح مهربانه لاسونه دې بډوالي دي او ځان لوچک لوچک کې په دې ته ښه نه ښکاري دا نه ستا افغانیت سره ښه ښکاري نالت به در باندې خپل مور او پلار وي ورونه به در باندې نالت وي چې زما خپل زوی لېږلی دی چې یو سم ژوند یو د انسانیت ژوند تېر کړي ده نه چې شی جوړ شوی دی دغلته مزدوري وکئ باید د مزدورۍ وطنونه دي یو یورو وانې 100 افغانۍ کېږي په 100 افغانۍ هلته څومره کار کېږي تاسې دلته وروره په کوڅو کې ګرځئ کار نه کوئ روزګار نه کوئ یو بل ته اختارونه ورکوئ لمبرې بندې کړي خپل هغه خړکۍ مور هغه خړکی پلار خپل ورونه فامیل هم ټول هېر کړي څومره د شرم خبره ده دغه ویډیو شیر کړي او دا ویډیو مو ګورئ ډېر ښایسته ځوان دی زه امید لرم چې نور ځوانان به د دې شي نه لاس والي دغه ښه لاره نه ده خپله مزدوري وکئ په ټیک ټاک راځئ په فیسبوک راځئ ما یو بل ته اختارونه ورکوئ او ما ګروپ باندې کوئ زه داسې نه یم چې دا مه استعمالوئ خو څنګه چې دا نور خلک استعمالوي دنیا باید چې دغه شان دې استعمال کړي په الله سپارم دغه ویډیو مو ګورئ او دا ویډیو شیر کړئ چې ټولو ځوانانو ته ورسي خدای پاک زما د عمر مجبورۍ لتا مننه کوم زما د عمر مجبورۍ لتا مننه کوم